السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله تعالی دې وکړي تاسو ټول به راته روغ جوړ او د خصیت جامع وطن اوسئ. دا د خپلولۍ پالل او خپلو ته خدمت کول او دا د خپلو حقونه په ضیاع کول او دا د خپلو حقونه ولې ډیر دي او ولې الله پاک په دې امر کړی چې تاسو باید د دوه حقونه ورکړئ. دغه حقونه د خپلولي باید وپالئ. دا خبره ډیر مهم ټکي ته به وځي. اول نه تاسې زه په دې پوه کوم چې دا عیسی ګورئ لکه یو همسایه چې دی که نه کافر اوسي یو حق در باندې لري چې همسایه دی، ولې که چېرته ورور اوسي د ورورګلوی حق شي، د همسایه حق شي، د حقونه بیا ډیر شي. بله خبره زکات چې ورکوي نو زکات اقرباو ته ورکول کېږي. ولې پردیو ته نه ورکول؟ ولې لرې خلکو ته نه ورکول کېږي؟ دا ځکه چې دا د دوی حق دی. په دوی چې دا تا سره نږدې پراته دي، ځکه چې په دوی باندې که خبرېږي اول کس په ته خبرېږي، لرې خلکو په نه خبرېږي. نو فلهذا مور او پلار د چا نه لرې نه وبخه مور لکه خویندې او وروڼه دا د چا نه لرې نه اوسېږي. نو طبیعي خبره ده هغه وطن دی کلي کې به در سره اوسېږي، ځکه چې د همدې کلي خلک د دې یو پلار نه دي پیدا دي، نو فلهذا لنډ به در سره اوسېږي. نو دغه زکات ورکول هم د اقرباو نه شروع شوي دي، د دې دپاره چې دغه همسایه خلک دي. نو اوس دلته موږ دې خبرو ته راځو، دا قوم پرستي. نن چې موږ راځو او د خپلو پښتنو د یو ځای کولو، ځکه چې ټول جلا شوي دي، کور په کور جلا شوي دي، ډیورن لاین زموږ په دا باندې په ملک راغ شوی دی، نیم یا خوا پښتانه اړولي نیم دې خوا مثلا ذلیله خوار دي. ژبه هم مثلا هغې خوا ته خو بس اردو د پښتو نشته دی، یعنی خدمت ورته نه کېږي. او که تاریخ ته وګورو تاریخ هم په فارسي لیکل شوی دی، په اردو لیکل شوی دی. موږ سره صرف پټه خزانه ده چې بعضې شیونه به پکې صحیح اوسي، بعضې نه، خو الله العالم. یعنی مقصد خدمت نه دی شوی. نن د مسلمان په صفت باندې زه راځم دا وایم چې زمونږ ژبه دې پیدا شي، په ژبه دې لیکل وشي، په ګوګل ټرانسلیټ کې دې ثبت شي، مثلا خدمت دې ورته وشي، پښتانه دې یو ځای شي، پاور دې جوړ شي. نن د ډیورن لاین د منځه وړلو دپاره کار کومه، والا وایي دا قوم پرستي ده. خپل دوه سکه ورونه چې د مذهب له لحاظه، د دین د لحاظه، له ژبې له لحاظه، له عنعنات او کلتور له لحاظه ټول یو خلک دي. اوس د دوی د اتفاق راوستل ته قوم پرستي وایي. درته وایم چې الله پاک وایي که ته ونه پالې، حق یې ونه پالې او ته ورسره مړ او ژوندی بند کړې، دا په کبیره او عظیمه ګناه کې راځي. اوس نن د پنجابیان یا مثلا هغه کم علمه ملایان راځي، والله وایي دا قوم پرستي. قوم پرستي پوهېږي چې ته وایي؟ قوم پرستي دې ته وایي لکه څنګه چې تورپوتي او سپین پوتي په امریکا کې د هغوی ښارګوټي او چوکیګانې او ناسته پاسته ټوله جلا وه او هغوی ته د غلام په سترګه کتل کېدل. اسلام د دغه رقم څه منع فرمایلی. پښتانه هیڅکله نه دي راغلي یا مثلا چې پنجابي ورور ته دي وایي چې والا ته داسې تو میرا کتا ہے یا داسې یا په بده مطلقا نه. دوی هیڅ دغه نه لرو. ملک هم زما دا کړی دی، د نصاب څخه ایستلي موږ یو، په اپل او اردو ژبه په حاکمه کړې ده په همدغې باندې. جغرافیه هم واک او اختیار نشته دی. نو اوس راځي چې هغه خپل حق غواړي، وایي ته دغه. اوس منظور پښتون راځي دته د قوم پرست نه، دا به په هغې وخت کې ګناه وي، عظیمه ګناه وي چې هلته وریجې وي، ډوډۍ وي، هلته اردو زبان ته ویل یا پنجابي ته ویل چې نه دا حق نه جوړېږي. هغه ته دا وایي چې دا ته زما حق خورې زما څخه، دا مخوره، دا ما ته راکړه، دا د دې سړي دی حق دی، دا داسې لاړه سړی قوم پرست. نو په همدغې اړه باندې د یو مشر خبرې دي، هغه در باندې اورم د دې دپاره چې ښه قضاوت وکړی شئ. او نور وخت مو نه نیسم، حتمي واورئ او زه هم در سره اورم. نور وخت مو نه نیسم. په الله مو سپارم. ښاد او آباد او سرلوړي او کامیاب اوسئ. الله په امان. خلک ویل کوي قوم پرستي منګ نه کوو. اوس قوم پرستي چې نه کوو، پرون یو اجلاس په هغې کې یو ملګري دا خبره وکړه، ما زه د لږه اصلاح کوم، مهرباني وکړه لږه
دا ټکی مال صحیح کا. یو ما ویل قام پرستی ده، یو نسل پرستی ده. قام پرستی خو د قانون د حقوقو خبره ده، د دې سره اختلاف مه ساته، دا اسلام د دې سره اختلاف نه ساتي. تی څنګه ساتي؟ یو نسل پرستی او عصبیت دی. عصبیت دی لکه ګوره واړه مامون وایي چېره بس د لوی مامون سره جنګ کوو، لوی مامون په دې خاوره نه منو ځکه موږ واړه مامون. پښتانه وایي چې موږ په دې وطن کې خو پنجابي او سندې دا په دې وطنونو کې نه منو، جنګ کوو ځکه هغه پنجابي دی یا سندې دی. نسل پرستی د چا نه د وینې، د چا نه د رنګ، د چا نه د نسل، د چا نه د هغه د حیاتیاتي تنوع په بنیاد باندې نفرت او کینه کول، دا نسل پرستی ده. دا ممنوع عمل دی. په اسلام کې هم گنجائش نه، په نشنالیزم کې هم گنجائش نه، په انساني ټولنه کې هم گنجائش نشته. بیا دا عالمگیره مسله ده، نړیواله مسله ده. ګوره په امریکا کې لویه جګړه تېره شوې د هغې تاریخ تاسو وګورئ. دا سیاپام او سفیدفام چې یادېږي، تور پوستي او سپین پوستي. کم سړي به چې دا پوستکی یې تور و که نه، نو په بسونو کې به د هغه دا سیټونه امریکایانو بیل ساتلی. اوس سوال دا دی چې دا سړی خو تور د رنګ نه پیدا دی او خدای پیدا کړی که نه، لکه ستا د ده سره څه کار دی؟ څیمه ده دا نفرت چې کې دا د خدای د تخلیق نه ته نفرت کې، نو دا نسل پرستی ده. د دې نه بلکل انکار دی، د دې هېڅ ګنجایش نشته. خو نسل پرستی په معنا د قام پرستی باندې دا مغالطه ده، دا سیاسي مغالطه ده. نو چې کله موږ وایو چې قام پرستی نه لکه ته قام پرستی ورته قام پالنه ووایه، ته ورته ولسواکي ووایه، مثلا ته ورته د ولس مینه ووایه، ته ورته نشنلیزم ووایه، بل نوم له ورکه. خو د دې فلسفې نه انکار چې کوم دی د نړۍ په یو تهذیب، په یو شکل، په یو انداز کې چې کوم دی ته نشي کولی. نتیجه به د هغې څه وي چې د کمو قانونو نه د قام پرستۍ ماده ویستلی شي، د کمو قانونو نه چې د قام پرستۍ سوچ ویستلی شي، نو د هغې په نتیجه کې به هغه قانونه ځپل کېږي، هغه به وهل کېږي، هغه به ډبل کېږي، هغه به لاندې ساتلی کېږي، هغه به ښکېل کېږي په دې نتیجه. ځکه د قام پرستۍ په دې فلسفه کې زور څه دی؟ د قام پرستۍ په دې فلسفه کې زور دا دی چې د ولس خبره مخې ته راوړل دي، چې ولس ته ته ځینې، ولس ته څنګه ګوري. نو هغه